خبر د طالبانو دفاع وزیر له خپل ځواکونو غوښتي چې د مقاومت جبهې نوم دې نه اخلي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرکلیکم. د طالبان دفاع وزیر محمد یعقوب په یو مکتوب کې دغه وزارت قوماندانانو ته حکم کړی چې د مقاومت جبهې نوم له یادول د ډډه وکړي. په هغه مکتوب کې چې رسنیو لاس رسېدلی د هغه ډلې ټول قوماندان ویلي چې له دې وروسته د مقاومت جبهې نوم نه اخلي. دغه مکتوب دوشنبه د غبرګولي پر 14مه پوځي برخې ته لیږدول شوی او ویل شوي چې په ځانګړي راپورونو کې دغه ډلې ته د مقاومت جبهې پر ځای باغیان نوم وکاروي. د طالبان دفاع وزیر داسې مهال دغه حکم کړی چې په ټولو هغو هڅو سربیره چې په تیرو 9 میاشتو کې یې کړی نه دي توانېدل چې مقاومت جبهې له منځه یوسي. له څو میاشتو راهیسې د مقاومت جبهې پوځي خوځښتونه زیات شوي او راپورونه له مخې د طالبان له دغه ډلې سره په نښتو کې درانه تلفات لیدلي دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوي ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.